وینټډ باندې ډېر هلکانو کار پرېښودو. د هغې غټه وجه د اکاونټ بلاک کېدل او وینټډ په یو وړوکي شان مسټیک باندې اکاونټ بلاک کوي. داسې مسټیک چې هغه به ستا به ورته خیال هم نه وي او د هغې په وجه باندې ستا اکاونټ بلاک کړي. داسې اکاونټ به ته بلاک کړي چې هغه به 2-3 میاشتې چلولی، یو کال به دې چلولی، ښه کار به دې پرې رواني، بیلنس به دې پکې وي، پروډکټ به هم پکې ښه خرڅېږي، خو په معمولي شان مسټیک باندې به ستا اکاونټ بلاک کړي. نور څومره پلیټ فارم تاسو وګورئ هغه تاسو ته وارنینګ درکوي اکاونټ نه بلاک کوي، خو وینټډ په معمولي مسټیک باندې ستا اکاونټ د منځه وړي. د کم مسټیکو د وجه نه اکاونټ بلاک کېږي په هغه ټول باندې ما خبرې کړې، په باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي، خو نن درته یو داسې مسټیک ښیم چې د بس تاسو بیخي خیال نه وي او دې په وجه اکاونټ بلاک کېږي ځکه چې زما اکاونټ یې بلاک کړی. دا مسټیک دا دی یو پروډکټ تاسو اپلوډ کړی، ویوز پرې رانله او تاسو یې ډیلیټ کړئ او په هماغه ټایم باندې چې څنګه ډیلیټ کو 15 منټه پسې پکې دوباره اپلوډ کړئ ستاسو اکاونټ به بلاک کړي. نو کوشش کوئ چې کله یو پروډکټ باندې ویوز نه راتله او هغه هم ډیلیټ کو نو په هماغه ټایم باندې دوباره ما اپلوډ کوئ. 2-3 ورځې پرېږدئ، 2-3 ورځې پسې بیا عکسونه وباسئ، بیا پکې اپلوډ کوئ، بیا اکاونټ نه بلاک کوئ. ما یو پروډکټ پروت و پکې اپلوډ کړی مې و، هغې باندې ویوز نه راتله، هغه مې ډیلیټ کو او په هماغه ټایم باندې مې د هغې نوي عکسونه ویسته او اپلوډ مې کو. څنګه مې اپلوډ کو اکاونټ یې بلاک کو. نو کوشش کوئ کله چې یو پروډکټ ډیلیټ کو په هغې باندې ویوز نه راتله ډیلیټ مو کو نو بیا هېڅ کله پکې په هماغه ټایم باندې هغه ما اپلوډ کوئ، 2-3 ورځې د صبر کوئ، د هغې نه پسې پکې اپلوډ کوئ. که تاسو کومه پوښتنه لرئ ما ته میسج وکړئ، زه به جواب درکړم. ښه وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.